زما په هر یو ملګري بادشاهي جوړیږي زما په هر یو ملګري بادشاهي جوړیږي زما همه واړه ملګري دي د کار ملګري. سلامونه دوستانو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله ده چې ټول به ښه وئ او روغ به وئ. د خپلواکۍ د 115 کلیزې مبارکي تاسې ټولو ته وایم. له پاریس وروسته مو د سفر موزې پښو کړلې او تر بلجیمه راورسېدلو. مونږ پاریس کې د پاریس د خلکو مینه ولیدله، د پاریس د مسافرو هغه محبت مو ولیده، هغه زموږ نازولتوب چې مونږ یې ونازولو. مونږ سره ډېرې خاطرې پاتې سوې. تاسې هغه ویډیوګانې کاملا ولیدلې. دا ځل نو بلجیم ته راورسېدلو. دلته مو یوه ښه دمه په افغان دربار هوټل کې وکړله. هغه هوټل چې تقریبا که څوک ورته راسي رښتیا احساس کوي چې وطن کې قدمونه وهي او د وطن په یوه ښکلي هوټل کې هغه قابلي پلو، هغه کبابونه، دا شیونه خوري. له هغې وروسته مو سفر پیل کړ د خپلواکۍ د جشن د نمانځلو لپاره. لاړلو، جشن مو ونمانځه، ښه خوندور جشن و. خو تر ټولو بهترینه خبره پکې دا وه چې په دغه جشن کې د اروپا هغه مهم خلک او هغه خدمتګاره خلک چې خلک یې لیدلو پسې کیلومتره مزل کوي. خلک شوق لري، علاقه لري چې هغوی سره ودرېږي، هغوی په غېږ کې ونیسي، د هغوی لاسونه ښکل کړي. یعنې هغوی سره یوه لحظه خبرې کول هر چاته افتخار ده. وجه د دا ده چې دغه څوک چې نن ما سره په خپرونه کې دي، څوک به راته شعر وایي، څوک به راته ټپه کوي، څوک به راته خپله خاطره وایي او ځینې به هم پکې د خپلواکۍ مبارکي درته درکړي. دا نو داسې یو خلک دي چې زه پوره باور لرم چې د تقریبا د ټولو څیرو سره پوره آشنایي او نن شپه زه ځان ځکه خوشبخته ګڼم او تاسې خوشبخته ګڼم چې دا قدرمن او دا عظیم اشخاص چې دي ما سره پروګرام کې ویلمه دي. یو دفعه یې داسې زما کمرمن نه هیله ده چې داسې وګورې دا ښایسته خلک دي. زه واقعا خوشحاله یم. زه به د هر یو سره مرکه کو بول، خو ټول ستړي مشئ، زه خوشحاله یم چې تاسو سره یم او ډېر زیات خوښ یم. ټول په خیر راغلی. هر یو سره به بیل مرکه کوم. خو زه به کوشش وکړم چې لومړی یو مشر ته ورکړم چې هغه تقریبا د بلجیم د مسافرو د هر مسافر، هغه مسافر چې په سخته کې ګیري، هغه مسافر چې سختې ورځې پرې راځي، دی څنګ کې ولاړ. بل بلجیم زه همیشه یو بله خبره کوم چې بلجیم په دې خاطر بختور ده چې حاجي صاحب کوګا لري. بلجیم په دې خاطر بختور دی چې حاجي صاحب امین لري. بلجیم په دې خاطر بختور دی چې حاجي صاحب سنگر صافی صاحب لري. نو دې ته ورته نور مشران هم شته. زه ټولو ته بیا ښه راغلاست کوم، خو ډایرکټ سنگر صافي صاحب ته ورځم، هم به د خپلواکۍ مبارکي ورسره وکړم او هم به یې په څنګ کې ماته یو چا ویلي ول چې ډېر ښه شعر یې موږ ته ویلی. هماغه شعر به ترې اوري. صافی صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. مننه د ټولو نه، تاسو په خیر راغلی بلجیم ته. ډېره مننه. کور ماباد چې موږ سره وخت پیدا کړ چې موږ سره کښېني. دا د موږ دپاره افتخار خبره ده چې تاسو غوندا داسې خلک ناست دي چې لیدلو نه یې سړی خوند اخلي. لومړی به ټولو ته د 115 کلیزې د ازادۍ د ورځې مبارکي ووایم. ټولو ته یې دا ورځ مبارک وي، دا ورځ د ټولو ته بختوره وي. خدای وکړي چې دا ورځ موږ په راتلونکي کې په همدغسې جشنونو باندې حتی په خپل وطن کې ونمانځو، خپل په وطن کې په همدغسې مزو سره ونمانځو. او ازادي خو د انسان ډېر مهم حق ده. خدای دې موږ ته هغه ازادي په نصیب کړي. آمین آمین. موږ ته یو چا ویلي ول چې حاجي صاحب ډېر ښه شعر وایي. والا شعر خو یو شعر به ووایم درته داسې. دا به ډېر ښه سي. وایي دا مایک لږ نږدې کړې. د ساقي سترګې مې لوستې پیغام پروت و پکې. د ساقي سترګې مې لوستې، د ساقي سترګې مې لوستې پیغام پروت و پکې. د تش جامونو څوکیدار یم، خمار یم، څه په کار یم. د ساقي سترګې مې لوستې پیغام پروت و پکې. د تش جامونو څوکیدار یم، خمار یم، څه په کار یم. لکه غنم په ځمکه ښخ شم چې قد وباسم ستا لپاره. لکه غنم په ځمکه ښخ شم چې قد وباسم ستا لپاره. بیا په ملا مات شم د غوبل بیا سزاوار یم. واه 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 واه، کیا بات ہے، ډېر زبردست ده.
یو به بل هم درته ووایم داسې بالکل یې ووایه. لنډ غوندې بالکل یې وایه. ډېر به خوند وکړي. ودرېږه چې موږ نه هم دا شیان ورکېږي په یادو دې نه دي زده؟ زده مې دي خو بیا رانه کله کله تېرو بیرګېږي. خپل شعر مې ده خو بیا دا عجب شاعر هم دی. تاسو به نه وئ خبر. هلته وویل دوی ته وایي ایربه د تقدیر د بدلېدو یو چانس خو راکړه. ایربه د تقدیر د بدلېدو یو چانس خو راکړه. زما د زړه کعبې ته د تلو یو چانس خو راکړه. تر څو به زه ځورېږم او کړېږم ژوندانه کې. تر څو به زه ځورېږم او کړېږم ژوندانه کې چې ستا وي پرې رضا هغه تقدیر په لاس کې راکړه. تر څو به زه ځورېږم او کړېږم ژوندانه کې چې ستا وي پرې رضا هغه تقدیر په لاس کې راکړه. دا ستا په لوی دربار کې د هیڅ شي کمی خو نشته. بېشکه چې نشته. دا ستا په لوی دربار کې د هیڅ شي کمی خو نشته. ای ربه دا مې دعا ده چې تقدیر په لاس کې راکړه. زبردست زبردست. ډېره لا واړه واړه زه کله کله داسې ځان سره هغه کومه وایي د ګلونو په ګلزار کې را جوړ شوی سور دوزخ دی. د ګلونو په ګلزار کې د ګلونو په ګلزار کې دا اروپا ده که نه د ګلونو په ګلزار کې را جوړ شوی سور دوزخ دی. د اغزو په انبار ناست یم راښکارېږي شین جنت. حد دی یاره. ډېره مننه ډېره مننه حاجي صاحب. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسېږئ. کور ودان. زه به یو شعر د ممتاز لالاجي ووایم چې لکه ساز د تنک دین دا، لکه ساز د تنک دین دا وړمه ناز، د تنک دین دا د خمار انتها اوف اوف دا آغاز، د تنک دین دا او د ما دم دما دم 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 سپړم راز، د تنک دین دا. ورځو له ایټالیې نه راغلی میلمه بلجیم ته، هغه څوک چې په رښتینې ډول د افغان مسافرو رسا غږ دی او هغه د اروپا په هر کونج کې او که د اسیا په هر کونج کې که کوم افغان ته مشکل وي نو خامخا دا دغه خپله زولې خلکو ته غوړی چې دې دا افغان ستاسې مرستې ته اړتیا لري او هغوی ټول په ده باندې پوره باور لري او د سلهاو میندو دعاګانې اخیستې دي. ښاغلی احمدزی صاحب. احمدزی صاحب سلامونه، وخت بخیر، کلیزه مبارک. مننه تاسو له احترام او د تاسو له قدر نه. خدای پاک مو خوشحاله لره. زه سلامونه وړاندې کوم ټولو افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي او په څنګ کې ورسره د ازادۍ یو سل پنځمه خپلواکي ورځ ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. خو اما بدبختانه د خواشینۍ ځای په دې ده چې د موږ په شتون کې او د ازادۍ د لمانځنې په شتون کې د وطن په دغه شرایطو کې د موږ د تاسو د خویندو پر مخ باندې مکتبونه او د علم دروازې بندې دي. دا ډېر د خواشینۍ ځای ده. یګانه څه سیم ځوروي هغه ځوانان چې د وطن فکر ورسره ده، هغه په دغه پوهنتون او د ښوونځي کوم چې موږ ځوروي او کړوي مو او هر وخت په دې باندې موږ بحثونه کوو. دا ځای د خواشینۍ ده. خدای د هغه ورځ راولي چې موږ افغانان په خپل هیواد کې په دغه درې رنګې بیرغ سره دغه رقم لکه نن چې څه رقم د مسافرۍ په یو ملک کې سره راټول سوي یو او دغه لمانځغونډه مو ولمانځله او هغه اتفاق او هغه اتحاد د افغانانو هغه مینه او محبت چې موږ نن کوم د بلجن میشتو افغانانو ولیدی په څنګ کې ورسره زه د هغه د بلجن میشتو افغانانو چې دلته ژوند کوي، که ځوانان دي که سپین ږیري دي، له ټولو نه یوه نړۍ مننه چې موږ دلته رالو. د موږ چې دلته کوم ما د ژوند به که درته ووایم یو بهترینه خاطره ده. زه کولی شم که چېرته ما نه څوک په ژوند کې پوښتنه وکړي چې ته ښه خاطره لرې، زه به د بلجیم دا ورته وړاندې کوم. دا لویه خبره د ما دومره احترام وسو، خصوصا له ډېرو خلکو در سره عکسونه هم رښتیا وایستل. د افغانانو مینه ده. که ما هلته یو خبره په هغه غونډه کې م وکړله، هغه هلکانو ته مال موږ نه کوم د ډپلوم خاوندان یو نه د کوم دکترا خاوندان یو، دا هر څه چې دي هغه لانجرې نه چې م څه رایستلي دي په دې خلکو باندې ګران کړي او یو څنګ کې مې یو خبره بل چاته یو بله خبره مې هم وکړله. مال دا داسې یو ملت ته
که د ښه ورسره وکړو د ښو ثمرې ویني او که د بد ورسره وکړو د بدو ثمرې ویني. چون هغه دا یو هغه دردېدلی او کړېدلی ملت ته چې 40 کاله دا تر استعمارو لاندې و، تر جنجالو تر دې اوسه پورې کړېږي، ځورېږي، ځوانان یې مسافر کېږي، د ځوانانو غوښې مایانو وخوړلې، د ځوانانو ډانچې په ځنګلو کې را پیدا شولې. نو که په دې ملت سره ته بد وکړې نو تبن ته بې، یعنې که زه درته وایم که په دې باندې زه تا ته قسم هم وخورم، زه به د ما قسم به بېجایه نه وي چې ته بیا بېرته ثمر د هغې بدۍ وینې. او په څنګ کې ورسره له حاجي صاحب نه، حاجي صاحب نړۍ مننه د تا له مېلمستیا، د تا له قدر نه. به زه درته وایم چې زه ډېر د ما د ژوند بهترینه خاطره وه د تا سره ناسته او له تاسو سره په څنګ کې ورسره کله چې بلجیم ته را داخل شوی یم د حاجي صاحب کوګا او د حاجي صاحب امین جان د تاسو نه نړۍ مننه. د ما د ژوند بهترینې خاطرې دي. په څنګ کې ورسره له جرمني نه چې څه رقم داخل شوی یم جرمني ته، ارون جان ماته زنګ وهلی دا او بیا له هغه جنه د ما په یو خبره باندې چې ما ورته ویل ما هلته سره لیدلی سو، له جرمني نه راغلی بلجیم ته، نړۍ مننه، خدای دې خوشحاله لره. دغه شپه نه هېرېدونکې شپه ده، دا شپه هېڅ وخت هم نه هېرېږي او نه موږ باید دغه شپه هېره کړو. دا اوس یې در څونه وخته پورې موږ سره کښېنو دا د موږ تاسو د خاطرو شپه ده. په اخر کې دومره وایم تا موږ ته ویلو یو خاطره وایم درته، خاطرې د ژوند دومره درته وایم خو خوشحال جانه چې موږ افغانان که زه ځانم نه کم یا موږ افغانان په ژوند کې ښې خاطرې کمې لرو، بدې مو زیاتې دي. اول بدترینه خاطره دا ده چې کله ته له خپل هېواد نه راوځې، کله چې ته د نیمروز په مرز کې تا 13 نفره په یو ټوټه کې اچي، دغه بدترینه خاطره نوره نشته. اما ښه خاطره بیا دا ده چې کله ته اروپا ته راورسېږې، په خپلو پښو باندې ودرېږې او خپل ژوند شروع کړې او د خپلې زندګۍ هغه ښې شپې ورځې هم دا همدا یې ښه خاطره ده. نو نړۍ مننه، ډېر زیات خوشحاله یم او ویاړم په دې افتخار کوم چې د کوه په څنګ کې حاجي صاحب له دغه نه راغلی و. حاجي صاحب نړۍ مننه چې له هغه جنه په یو ویلو باندې د ځان راورسوی له سکاټلند نه. دغه د افغانانو دغه مینه زه وایم رب دې لري، رب دې موږ دا رقم په اتفاق لري چې ته سکاټلند ته یو چا ته زنګ ووایې هغه تا ته را روان ده، چې ته جرمني ته یو چا ته زنګ ووایې هغه تا ته را روان ده، چې ته ایټالیا ته یو چا ته زنګ ووایې هغه تا ته را روان ده. نو دې کې خدا خو هر څه دغه په پښتو کې یو متل ده وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي. نو د بلجیم میشتو افغانانو په اخر کې بیا هم وایم نړۍ مننه، خدای دې دوی راته ژوندي لري او د دوی دغه اتفاق او اتحاد د خدای پاک نه کوي. کور ودان ډېره مننه، ژوندی اوسئ. پیل کې احمدي صاحب د ښوونځیو خبره وکړله چې د خپلواکي داسې وخت باندې راغلی ده، دا ځل دریم کال داسې د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې بندې دي. رښتیا هم دا یو خواشینونکې خبره ده او ما ته د دانش لالا هغه شعر رایاد سو چې دا لور د سکول ته بوځه ښه په لور د سبق ووایه، دا لور د سکول ته بوځه ښه په لور د سبق ووایه، په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته به لارې دي. ډېره مننه احمدزی صاحب کور ودان. اوس هم جرمني ته ورګرځو، له یو داسې چا سره خبرې کوو چې زه ورته له ډېرې مینې لالا وایم او هغه راته له ډېرې مینې ورورک وایي. دا نو داسې یو څوک دی چې همدغو ملګرو سره په هر ډګر کې نیغ په نیغه ولاړ دی. دا نو داسې یو څوک دی چې همیشه د دغسې محفلونو د راټولېدلو سرلاری دی. سردار لالا ته ورځمه، له سره خبرې کوم. لالا جي په خیرونه؟ سلامونه زما تاسو ته په افغانستان کې افغانانو ته، البته په نړۍ کې چې هر ځای کې افغانان دي، زما د اړخه د اول ورته مبارکي وي د خپلواکي 115مه کلیزه. الله تعالی دې افغانان خوشحال لري. زما خوشحاله وروره یو ارمان دی چې که رب ذوالجلال موږ باندې مهربانه شي او مهربانه دی په موږ باندې، دغه خلک دغه د ملګرو بنډار او دغه چوپړ چې دلته موږ راټول شوي یو که وشي انشاءالله په افغانستان کې داسې په خپل حجرو کې کینو، همدغه شانتې د خپلواکۍ ورځې ولمانځو په جمع باندې. نو زه ډېرې زیاتې ښکلې خاطرې لرم د خپلو ملګرو نه. واقعا د احمدي ورور خبره غواړم یو پوښتنه ولرم او زه هیله لرم چې د پوښتنې جواب راکړې راته. واده داسې راکړئ، تاسو واورېدل چې واده یې وکړل، حاجي صاحب کوګا تاسې هم واورېدل، تاسې 3 نفر افشان در کوم درنه، دوی کې یو انتخاب دی، حاجي صاحب کوګا، حاجي صاحب امین، احمدزی صاحب. 3 واړه سره په یو تیاري کې دي، 2 باید وغورځئ، یو پرېږدي، څوک غورځوي څوک پرېږدي. دا پوښتنه کش کې چې زما وړه لورکۍ دلته ناسته وي چې هغه نه دې پوښتنه کړې وی نو هغه به نه زه غواړم تا نه واورم او تاسو واده کړی چې باید جواب درکړم. زه
زه په دې کې به د دې تاوان یا ناغه کې به مونږ ته شعر وایي ښایي بیا شعر وایه دا برته معافو یا به دا ښایي یا به شعر راته وایي شعر به زه د افغان په ننګ مې وتړله توره اها ننګیالې د زمانې خوشحال خټک واه الله رب الجلال دې الله ډېره مننه. رب الجلال دې افغانان چې په هر ځای کې په خپل حفاظت کې د الله وساتي آمین. نو دا خوشحالي چې دا زه وینم او دا زموږ افغانان خصوصا احمدزی ورور کوږه حاجي صاحب ته دې الله ډېر عمر ورکړي چې آمین، افغانان یې آمین. راغونډ کړي حاجي صاحب امین حاجي صاحب سنګر رب الجلال دې دا ملګري دا دوستان دا ځوانان خدای تعالی دې په خپل حفاظت کې وساتي یعنې زموږ ډېر غټ ارمان دی چې داسې موږ په خپل وطن کې ټول سره راغونډ شو او په یو سوله ییزه فضا کې الله مو خوشحاله لره ډېره فخر چې مننه تاسو سره یم ډېره مننه ژوندی اوسې که څوک کور نه لري نو خیر دی څه خبره نه ده که څوک کور نه لري نو خیر دی څه خبره نه ده دا ډېره سخته وي چې ګڼې خویندې ورور نه لري که څوک کور نه لري نو خیر دی څه خبره نه ده دا ډېره سخته وي چې ګڼې خویندې ورور نه لري زه د یتیمې جلکۍ دې خبرې ډېر خفه کړم زه د یتیمې جلکۍ دې خبرې ډېر خفه کړم څو ورځې کېږي چې زموږ نغری اور نه لري زه اوس وخت داسې یو چا سره خبرې کوم چې تقریبا ډېری ځوانانو ته الګو ګرځېدلی او که زه یو دا مبالغه هم نه وي تقریبا تر ډېره پورې چې څوک ویني وایي دا جنتي انسان دی دا د همدغې بلجیم او د همدغې کور کوربه حاجي صاحب کوږه دی حاجي صاحب سلامونه ستړی مه شئ مننه خوشحال صاحب ټولو نه مننه چې راغلی ما اوس هم سترګې د اوښکو ډکې ډکې رښتیا درته ووایم ورونه مې ډېر یاد سوي 4.5 کاله کېږي وطن ته نه یم تللی مور مې مې یادېږي خو په دې مجلس تاسو ته مې شروع کې وویلې هغلته چې ناست وم ما لکه جلال آباد کې ناست یم ما خبره مې زړه کې پټه وساتله لکه ورونه مې چې ناست وو ورونه دي ټول دي ورونه دي ټول امین وزیري صاحب تاسو نو ډېر خوشحاله سوم دا لندن نه ملګري دوستان سکاټلند نه تاسو ډېر خوشحاله سوم بیا هم چې دا نن د خپلو افغانانو مینه ولیده او ډېره جالبه ما دپاره وه موټر کې مې دا خبره وکړه چې یو مسافر راته راغی زموږ ورور کشر ورور هم ده وایي زما بس بیا مس کېږي یعنې د لاسه یې ونیولم که زه د دوی سره یو عکس وباسمه بس مې مس کېږي که نه په سړک مې شپه راځي خدای تعالی دې په موږ تاسو د خوشحالۍ ورځې راوړي خدای تعالی هم دې د خپل وطن کې الله دې هم دغسې په اتفاق لري او زه خو داسې یو احساس کوم لکه 12 سرونه یو موږ لکه 12 سرونه چې راته ناست دي ډېر خوشحاله یم ډېره ښه حاجي صاحب زه غواړم په ده باندې هم پوه شم په لنډ ډول راته ووایي چې په دې خلکو دې څه جادو کړی چې خلکو ته دومره ګران یې حتی تر دې پورې ما اورېدلي چې خلک وایي چې حاجي صاحب کوږه غېږ کې نیسو د سکون احساس کوو وجه علت خلک وایي چې افغانان چې ډېر د دې مسافرو د دوو ثمره ما لیدلې ده چې زه درته زړه وغږېږم غواړم له زړه ما 2012 کې فرضي حج کړی زه د ترکیې لاړم یعنې دې په وخت کې به زه تلم راتلم وطن ته یعنې 14 ځلې به زه تللی خو چې د دوی دوه راپسې سوې زه بیا خدای نه وم غوښتی خپل کور ته زه دوبۍ ته لاړم ما د شپې خوب لیدلی و چې زه لاړم د یو دم کورونا مو هغه ټیم کې ما فلایټ هم کړی و زه بیرته دې طرف ته راتلم خو سکرین کې مې دا حرم ولیده په حیات الارجنسي کې ناستو په دوبۍ کې یو مجلس کې لکه څوک مې چې کشکاږي چې زه لاړ سم چلته لاړم چې دا حرم ته ننوتم شاته راپسې د پاکستان حاجیانو هغه یو بل ته چې وایي چې خدای غوښتی وي چې داسې مې مخ پسې واړم ما خو بېګا خوب لیدلی و چې زه حرم ته راغلی نو د دې مسافرو دوه نه ردېږي دې کې یو سکون ده دوی سره چې یو قدم واخلې دا داسې مسافر دي چې دا 10 قدمه بیا تا سره منډې وهي نو دوی موږ ته مینه راکړې او دا د دوی په موږ حق ده خدای دې موږ ته نور هم وس راکړي چې دوی خدمت موږ وکړو او زه هر ځای کې دا وایم چې یا خدای پاکه کوم ځای کې موږ نه کبر او غرور ونیسي چې دا د خدای سره دښمني ده خدای دې موږ نه نور هم د خیر کار واخلي او دی په موږ حق ده او د دغسې مشران چې سنګر حاجي صاحب امین روستا مزای صاحب سردار روړدا وزیري صاحب دا ټول تاسو حاجي صاحب افضل نور دوستان چې نومونه یې زه نشم اخیستی زموږ تر شا ولاړ دي خدای تعالی دې موږ نور هم مخ په وړاندې بوځي خدای رانه د خیر کار دې واخلي امین امین زه غواړم دې وروستۍ کې تا ما سره وعده کړې وه چې زه شعر وایم یو وخت کې دې کوم شعر ویلی و هماغه راته هغه خو
دته مې د کوچي ورور ته د لونګ هغه کړه ډالۍ کړه. دا شعر زما ډېر خوښېده. دا ممتاز ویلی و په نوم یې رانه ممتاز اورکزی و. ده ویلي و یو څو دانې د لونګ کفن کې هم را سره کېدی، و یو څو دانې لونګ کفن کې هم را سره کېدی، سخت د لونګینو مه په ارمان ومه چوم. بیا ووایه ډېر ښه شعر دی. و یو څو دانې لونګ کفن کې هم را سره کېدی، سخت د لونګینو په ارمان ومه چوم. نو لونګ و دا مې کوچي ورور ته ډالۍ کړه. ډېره مننه. ځکه دا مسافر د ډېر لرې نه راغلی. ډېره مننه. خدای دې تاسو هر کله کور ودان خوشحاله اوسېږي. ډېره مننه. شاید ډېرو هغو خلکو یې دا غلطه ثابته سوې وي چې وایي په اوس زمانه کې نو ښه خلک نسته. دلته یې څو مثالونه تاسې وینئ. انسان هر څوک جوړېدلی سي، خو انسانیت ډېرو کمو خلکو کې راتللی سي. زه تر هر څه لومړیتوب دغلته زما شاوخوا چې دا ملګري ناست دي، تر هر څه لومړی دوی انسانیت لري او دا لویه خبره ده. کله چې انسان کې انسانیت راغی هغه پوره انسان ده. اوس هم سکاټلند ته ځو، خو هلته نه ځو، دلته هم څنګ کې حاجي صاحب افضل ناست دی. دا نو د همدغه ګروپ چې د مسافرو خدمتګاران دي، د دوی د مالی برخې مسؤل ده. چیرې چې غټ مسؤلیتونه یې، چیرې چې پیسې جمع کول وي، او چیرې چې مسافرو ته کورنیو ته یا هغه خیریه بنسټونو ته یا هر ځای ته چې پیسې اړتیا وي دی لیږي او بیرته جزئیات له دې ملګرو سره شریکوي. او اوس نو د احمدي صاحب خبره چې په یوې خبرې له سکاټلند نه دلته د جشن د نمانځلو لپاره راغلی و، د پاریس مرکه یې هم تاسې اورېدلې. حاجي صاحب سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. جوړ په خیر. کلیزه مبارک. 115 ټول ته دې مبارک وي. ډېره مننه. سکاټلند نه په خیر راغلی. دوه ورځو ته تللی وي، خو پاتې سوی به وي که نه؟ مننه. والا راغلم د سردار ورور څخه راغلي وو جرمني ته، بیا جرمني نه لاړو فرانسې ته. هلته اوس 15مه کلیزه خپلواکۍ جشن وه، او بیا نو حاجي امین سره واده وشولو، حاجي ګوګا سره چې زه به دلته هم راځم، خو متاسفانه له کار پیدا شو، هغې دپاره زه لاړم او بېرته نن سهار راغلی یم. پرون سهار اوس خیر شپه تېره شوله، شپه ده، نو پرون بېرته راغلم. او دا به زه ټول برکت د هغه به زه دومره ووایم چې احمدزی صاحب او سردار لالا دا پروګرام ټول د دې نه شروع شوی چې کوم حتی زه نن رسېدلی یم دې کې د دې دواړه اول لاسته، بیا کوګا ورور شو، په دې کې حاجي امین شو موږ سره، استاد شولې، دا ټول نور ملګري دي. او زه به خبره په دې باندې خلاصه کړم چې د 28 کالو مسافرت کې څومره قدر چې په دغه 2 هفتو کې به زه ووایم سبحان الله چې ما ته څومره راکړه شوې ده، دا 28 کال یو خواته او هغه 2 هفتې نورې خواته. خدای دې ډېرې خوشحالیانې نور هم در نصیبې کړي. شعرونه دې چې په یاد دي؟ والا شعرونه مې خوښېږي خو ویلی نه شم. نه کوم دې په یاد؟ ټپه دې په یاد ده؟ والله که مې هېڅ شی په یاد نشته. دري ووایه، هېڅ شی مې نه ده په یاد. انګلیسي ووایه. نه مې ده په یاد. ډېره مننه، ډېره مننه. ژوندی اوسې. حاجي صاحب ډېر خوږ سړی ده. همیشه موږ که سوشل میډیا کې کوم مشکل پیدا کېږي نو مشکل ورسره شریکوو. بېرته بلجیم کې پاتې کېږو او یو داسې چاته ورځو چې د نورو به نه وایم، د ځان به اول ووایم چې زه پرې دومره ډاډه یم لکه مشر ورور مې. همیشه چې زه بلجیم کې قدم ږدم نو تر څو چې وځم نو دا ما تعقیبوي چې څه خدمت وکړم. دا یوازې ما نه د ټول مسافرو لپاره. دې نه علاوه داسې یو څوک ده چې تر ډېره حده پورې د مسافرو د ستونزو د حل لپاره موضوع پخو کړي دي، بحر په بحر ګرځېدلی، سیند په سیند ګرځېدلی، کوڅه په کوڅه ګرځېدلی، تر سربیا او تر بوسنیا تر مرزونو پورې هغه سوی، حتی دې پورې چې هلته هم دلته 10 رقم مشکلات جوړ سوي دي، د ده وخت ضایع سوی دی، مګر د خپلو افغانانو هغه ورک جسدونه یې پیدا کړي دي او هغه میندې چې کلونه یا هم میاشتې د خپلو اولادونو د لیدلو په تمه ول، هغه مړی وي که ژوندی یې. نو داسې یو انسان سره خبرې کوو چې دا حاجي صاحب امین دی او زه باوري یم چې ډېر ملګري پېژنئ. حاجي صاحب سلامونه. ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه. زه به لږ داسې کښېنم چې ته ښکاره سې. ډېره زیاته مننه. زه لومړی خو د افغانستان د خپلواکۍ د 115مې کلیزې مبارکي تاسې ته او ټولو افغانانو ته چې د هېواد دننه یا د هېواد د بیرون وي. په مسافرۍ کې د ملګرو لرل، ښه ملګري درلودل، یو نیټورک لرل، دا تر ټولو زما دپاره لومړیتوب دی. او زه کله کله دا یوه خبره ډېره کوم چې په ډېرو
څه کوي بلا دې په واخلم ډېرو څه کوې بلا دې واخلم په ډېرو څه کوي بلا دې واخلم ملګری یو ساته هنر یې ساته آها. نو په ملګرتیا کې چې نر ملګری در سره یې تکړه ملګری در سره یې ټیم در سره یې مهم. ته بالکل پیاوړی یې ته د یو چا درد ته هم رسېدلی شي ته د یو مهم. چا مشکل ته هم رسېدلی شي مهم. نو نن زه رښتیا هم ډېر د خوښۍ احساس کوم ولې د دې تر څنګ د حاجي صاحب خبرې چې ما واورېدې د حاجي صاحب افضل کله کله سړی ډېر زیات خفه شي مایوسه شي د وطن دردونه ورپیدېږي د وطن تصویر ورېدېږي موږ په ډېر بدبختۍ وکتې په جمهوریت کې پیښه په افغانستان کې وشوه میاشتې میاشتې به موږ په یو تراومه کې مخ وو هلته به ژوند د سختیو سره مخ وو زما په یادېږي چې په یو ولایت کې د ملي اردو سرباز ولسوالۍ ته تلو مهم. او ویره دا وه چې که دا ځي نو دا بالکل وژل کېږي د دې سرباز خور راځي په چادري کې د ښار مرکز ته راځي تر څو دا ځان سره واخلي او کور ته یې یوسي مهم. په لاره کې دا سره د دې چې خور یې هم ورسره دا وژل کېږي بیا مهم. یو ژوندی تصویر یو بیت و چې د جهالت د انتها به درته څه ووایم مهم. د جهالت د انتها به درته د څه ووایم؟ جهالت د انتها به درته څه ووایم چې خور ولاړه وي په مخ کې ورته ورور ووژني الله 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 نو تصویرونه دغه مشکلات داسې وه چې رښتیا هم یې ډېر زیات ځورولي وه زه به درته کوشش وکړم چې د شعر وای راته ماحول لږ داسې را دغه کړمه ځکه دردېدلي یو ته ستوري د اسمان او نه وبخئ ډېر زیات نه ستوري د اسمان او نه سپوږمۍ غواړي باچا اها نه ستوري د اسمان او نه سپوږمۍ غواړي باچا دې ښار کې خلک وږي دي ډوډۍ غواړي باچا الله الله اوسني حالات په وطن کې دردونه سړی ډېر زیات دردی یو څو نور بیتونه دي چې غربت نه زوی خرڅوم څوک یې اخلي الله الله دا ډېر عجیبه بیتونه دي غربت نه زوی زوی خرڅوم څوک یې اخلي شیر په روپۍ خرڅوم څوک څوک یې یې اخلي اخلي او نن یوې کونډې ښار کې چغې والي نن یوې کونډې ښار کې چغې وهلې نن یوې کونډې ښار کې چغې والي پیزوان نتکۍ خرڅوم څوک یې څوک اخلي یې اخلي او ښه خوشحال صاحب مننه دردونه زیات دي خو بیا هم مسافري شي په مسافرۍ کې دغسې ملګري شي زه یو لنډه خاطره درته وایم د دغه ملګرو په ارتباط باندې زه په یو دولتي اداره کې کار کوم 2 کاله وړاندې ما دغه دولتي اداره دې ته قانع کړه چې موږ په یو مسجد کې د افطار پروګرام ونیسو او هدف دا دی چې کډوال راوغواړو دا خلک راوغواړو یو نیټورک دغې جوړ کړي افطار نو افطار پروګرام مو جوړ کړ لوی درسترخوان مو خور کې سوونه کسان ناست وو 2 ورځې وروسته زما یو همکار و ما ته په جړا شو نو ما بیل کې مال چې ولې ژاړي دا اوس بلجیکی دی نو ما ته وایي تېره شپه چې زه ستاسو سره مسجد ته تللی وم زه خو سخت وځورېدم ما ویل ولې وځورېدې وایي وځورېدم ځکه چې دی تاسو نیټورک مې وکتو دا درسترخوان مې وکتو وایي 15 کاله مخکې دا زموږ کلچر و چې همدغسې به راټولېدو درسترخوانونه به و ناستې به وي ولې اوس دغه کلچر نشته دغه کلتور نشته دی او د یوازیوالي له امله موږ خپل ژوند له لاسه ورکوو خودکشي کوو نو خبره دا ده چې موږ بیا هم د مسافرۍ په دیار کې خوشحاله یو چې دغسې ملګري لرو نړۍ اوس نن ګلوبل ده ډېره نږدې شوې ده الحمدلله دغه ناست ملګري د بېلابېلو هېوادونو نه راغلي خو که زموږ او ستاسې هماغه خبره چې سلو څه کوې بلا دې واخلم ملګری یو ساته هنر یې ساته نو سړی ډېر د خوښۍ احساس وکړي په مسافرۍ کې په دغه دردونو کې احمدضیاء صاحب دلته ناست دی زه کله کله دا وایم چې د کډوالو درد هلته احساسولی شي چې د کډوال سره دې سروکار وي بېشک همداسې ده او ته چې کله هغه کیسونو سره سروکار یې چې د چا زوی ورک دی د چا ورور ورک دی
مور د زوی د جسد پسې لالهان ده، پلار د زوی د جسد پسې، او بیا هغه کیسې له تا سره شریکېږي، نو طبعا دا ستا په ذهن باندې تاثیر کوي. نو کور د احمدي صاحب ودان وي، په ډېره مېړانه باندې هلې ځلې کوي تر څو د یوه کورنۍ لاسنیوی وکړي. حاجي صاحب کوګا چې زما بیا هماغه یو ملګرو نه دی سره ډېر خوشحاله یو چې دغسې ملګري لرو. تر څنګ مې بیا څاپی صاحب دا نو بیا بیخي لوړ غر دی، څنګه چې نوم سنګر دی، په هر سنګر کې موږ سره ولاړ دی، په هر سخته کې موږ سره ولاړ دی. یعنې چې موږ غږ کړی دی دومره یو سخته مسله به وي چې زه به ورته حیران یم، دا به درته وخاندي وایي فکر وکړه چې ختمه شوه. نو د دغسې ملګرو لرل په ژوند کې دا تا ته سخته انرژي درکوي. ولې هغه ملګری چې په سخته کې ته پرې غږ وکړې او دا د ټلیفون ته ځواب نه ورکوي، او یو وایي چې زه ډېر بوخت یم دې شیانو ته وخت نه لرم، نو بیا هغه تا سره په دغه لاره کې نشي تللی. نو قربان له هغه ملګرو چې په سخته کې تر څنګ ولاړ دي، ډېره مننه حاجي صاحب، خیر وسې. قربان له هغه ملګرو چې په خوښۍ او ښادۍ کې دي، په دواړو کې، په ښادۍ کې دي کښېني او په غم کې دي خفګان در سره. بېشکه بېشکه. زه یوه پوښتنه لرم، قربان د همدې جواب لنډ غواړم، جواب راکړئ. خبرې مې لکه چې اوږدې دي، لنډ جواب غواړې. ښه، زه غواړم چې لنډ جواب راکړئ، ځکه د جواب یې لنډ ده. جواب راکړئ لنډ. سردار لالا غوندې بیا اګنور کوئ. ډیپلوماسي به پکې خیر وکړم مهرباني. څلور ملګري دي، سردار لالا او حاجي صاحب کوګا دی، احمدزی صاحب او حاجي صاحب صافی دی. صحیح دو، دواړو بېلابېل ځایونو کې خدای مکه ټکرونه کړي دي او ایمرجنسي حالت ده، او ته باید ځان ورسوې. چا دی رسوي؟ ما مخکې د نیټورک خبره کړې ده، الحمدلله ټولو ته به ځان رسوي. نه 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 نه، اولیت خبره دواړو ته خو یو ځای نسې تللی. اوس دلته څه خبره ده، اوس زه تا ته یو اوس ته راشي یو ځای ته ځم، بل ځای ته وزیري لیکم. نه 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 نه، زه درته یو لنډ مثال وایم، او د دې مثال شاید ناست دی. ما او حاجي صاحب چې کله یو چېرته ځو، فکر کوو چې ما او دا دواړه یو یو، یو ځای کې دی خبرې کوي بس وایي وشو، که بل ځای کې زه خبره کوم بس دا دواړه خدای مکه زخمیان دي. خبرې هدف مې څه شی دی؟ ته باید داسې ورسېږې. پېښې کېږي موږ دومره ګوره، که داسې پېښې کېږي موږ دومره ښه نیټورک لرو چې ورور مې هلته خو زه یم. نه نه، دوی خو زخمیان دي خدای مکه. خو ورور مې ورته ځان رسوي. څوک؟ حاجي صاحب کوګا. دوی دواړه یو ځای کې د موټرې ټکر کړی. د حاجي صاحب کوګا په څېر په سلهاوو نور نه لرم، ته له دې خبرې نه، خو ته باید ځان ورسوې. اولیت چا ته ورکوې؟ ګوره ته باید اولیت چا ته ورکوې؟ ځان رسوې. که ته ژورنالست یې، ته مې زه پوهېږم، ما مایک ډېر سولولی دی. زه پوهېږم، خبره دا ده څه چې ستا هدف دی هغه نشي اخیستی، هغه هدف ته نشي اخیستلی چې ما په یو لانجه واړې. زه خبره دا ده پوهېږم، چې مګر ته بیخي غیر مستقیم هم نه ځې، بیخي ګام وهې. قربان مې خدای دې هېڅکله داسې ورځ او موږ خدای تاسو داسې باندې نه ټکر لیدل هېڅکله نه راولي. ښه حاجي صاحب، ډېره مننه. قربان خوشحال ډېره صاحب. مننه. او بیا هم د مېلمنو نه خدای پاک دې وکړي چې د تاسو عزت مو کړی. زه والا ډېر هارون ور له جرمني راغلی، زه ورته نن خجل وم چې ستاسو مېلمه پالنه باید کړې وی. نو خدای دې وکړي چې دا ملګري پالنه وسوله او ټول ډېر خوشحاله دي، الحمدلله ټول خوشحاله یو. کور دې ودان. خیر وسې. 2 دقیقې نه 4 دقیقې در کوم. علي دا د دغه د ملګرو په باره کې سره خاطرات شریکوم. مهرباني. اول خو دغه سړي په باره کې دغه د دوستۍ او د موږ دغه د منسجموالي دغه درته وایم، دغه چې کله موږ په څه ادب سره منسجم سوي، څه ادب سره ملګري سوي، وروري اول د خدای لپاره وه. دغه سړی په برلین کې یو هلک په تازه راغلی و او په هایم کې و، ډپریشن مرض یې نیولی و. چیش کې و؟ برلین کې هایم کې و. او هایم کې و، زه ډپریشن مرض ډېر ملګري نه پوهېږي، زه غواړم کم کې و، کیمپ کې و، د ژورې خواشینۍ په مرض باندې اخته سوی و. نو ما ته په انسټاګرام کې مسجونه کول، نو زه نه وم برلین کې، نو ډېر زیاته هڅه مې وکړه، ستوري مې وکړه چې دغه ما ته مسج وکړي په انسټاګرام کې، وایي چې هر څوک د خالي ما ته نمبر راولېږه زه پسې ځم. او بس دې سړي د خدای پاک خیر ورکړي، دا سړی پسې ولاړی، سړی هلک یې له عام نه راواخیستی، رایې وړی، چکر یې ورکوي، بالاخره چې څه ضرورت هغه هلک درلود هغه یې ورته پوره کړو، بېرته یې هلک ورسوئ، خو هلک مو هغه د خپله بندګي کوشش باندې له هغه ژورې خواشینۍ نه راوایستی. دومره لوی کار هم کړی. دا د ما او د ده له دغه جنه پایل وسو، انډیوالي پایل سوی، پایل وسو، د خیر کار کوي، د خیر کار کوي. هغه سړی چې ګوري هلته چې ناست ده، د ما او د دې د سره کوم پایل وسو. ما ابوبکر په نوم باندې یو ځوان ده، تاسو به یې پېژنئ، په فرانکفورت کې اوسېږي.
ما یو اکاونټ درلوده یا غوښتم چې دغه په دغه اکاونټ کې د الله د رضا لپاره یو څه شیر سي چې ما ته ثواب ورسیږي او هغه طرف مقابل ته ثواب ورسیږي ارون ته ما دغه ته زنګ ووالی ابوبکر ته ما د دې سړي نمبر ما ته راکړه دا سړی په ما ډېر خوږ لګېده د دې سړي بیانونه به ما اورېدل ډېر خوږ را باندې لګېده ځکه د ورور خطاب هم ورته کوي ځکه نو دا سړي ته مې زنګ ووهل نمبر مې راوغ زنګ مې ورته ووهلی ما زه غواړم اکاونټ درکړم خپل دول په دواړو سترګو اکاونټ ایمیل شاه مې ورته ولېږل د خپل فعالیت پکې شروع کړ د ما او د دې شروع لغه جوز د ما او د دغه سړي شروع له کوم جناب وسوله بیرته په هغه دغه باندې د اچسب د کوم جنازه والا چې د ما او ته فایل باندې وسو هن اور و انو په سفر و زه په سفر وم ته په دغه کې ته روان وې انو ورکې جنازه پرته ولا ما تلکانو زنګ ووالی نو ما چې ډېره خوا دې خوا دغه وکړئ هڅه وکړو کوششونه مې وکړو څوک مې پیدا نه کوي دغه ته مې زنګ ووهل لندن ته مې زنګ ووهل لندن نه مې د انسټاګرام را پیدا کړ د انسټاګرام مې را پیدا کړ دا سړي ته مې څنګه مسج وکړئ زه په ظرف د 15 دقیقې بعد جواب راکړ ما له حاله نه وروره سلام و نه کلام و هېڅ هم نه و منډه له دې چې مې ډایرکټ ولېږی مالوزیب انور ته په انور کې مړی دی د مړي غم بخوري دا سړی له دې چې نه ولاړی له شخصي ملګرو نه پیسې راټولې کړلې هغه جنازه هم ولېږله افغانستان او د دغه سړی د دې ډېره جالبه خاطره ده د دې دومره جالبه خاطره ده الله تعالی دې وبخي د موږ یو خور وه د ازاره خور وله د سرطان په ناروغۍ باندې اخته وله دا خورکۍ زه د موږ مور ته د الله تعالی صحت ورکړي د موږ مور مریض افغانستان ته تللی وم افغانستان د چې تلم دا خورکۍ مریضه وه چې زه کله رالم دا خورکۍ مړه سوې وله الله تعالی دې اوس جنت برین ورته ورکړي نو ویډیوګانې مخې ته رالې چې الکان ورځ د دغه دوه د ماشوم دغه د ماشومان لري باید دغه د یو کمپاین وشي چې پیسې ورته راټول شي دغه ماشومان سرنوشت معلوم شي نو ما قرار یو ځانه ویډیو جوړ کړل ویډیو په دې سړي بدل لګیدل دا سړی په ما په لایف راغلی او د ما عکس شاته لګولای دا او ناس ته ورور ډیر په غوسه باندې غږی چې ورور په دغه ټیک ټاک کې ګوتې و مې سپورت مې کړ ټیک ټاک ورور دا سړی په لایف په دا ما عکس څنګه لګولای دا ورنه وته ما لایف ته ورواخه څنګه مې په ورته ورواخه مال ولې اجي صاحب وای ته څه کارای چې ته راځي یو پیښ نه خبرې نه اترې او راځي خلکو ته ویډیوګانې جوړه ما خو په کوم اساس نه جوړه کړې ما خو یو مرستې په اساس دغه ویډیو جوړه کړې ما ته د ما اکاونټ وګوره و سړی ته مې کنایت ورکړی سړی ته چې څنګه کنایت ورکړی چې له لایف نه کته سو بیرته مسج راته وکړی دا مې له هغه جنه بس دا له هغه جنه دا سړی د جنګ ملګرتیا سیده ډېره قوي بیا ډېره خوږه مي دا له هغه جنه را سره ملګری شو او د حاجي صاحب سنګر دا وایي یو شی درته موږ به سر ورکړو خو سنګر حاجي صاحب نه بېشکه سنګر حاجي صاحب را سره په کوم ځای کې د څه مسله وه حاجي صاحب چې دی مو راوغوښتی په هغه ورځ باندې څه مسله وه فکر کوم د توغنۍ هغه نه هغه یو بله موضوع په یو کور وه چې عملیات یې تشریح کېدو ما ورته ویل چې لایف ته راشي دغسې چندې مسله ده هغې دپاره هغه کې ور ترکیه کې لکه چې آفرین دا موږ راوغوښتی داسې مو راوغوښتی یعنې دا مې تر دې پورې درته وویل چې دا کوم هلکان چې دا نن سره ناست یو دلته نن دلته سره ناست یو دا ټول چې دغه نن یعنې یو بل ته د ورونو خطاب کوو دا ټول شخصا ما د خپل ځان درته وویل چې دا له ما سره په دغه طریقه باندې دا دغه سوي دي ورونه سوي دي او نن په دغه کې را سره فعالیت کوي او حاجي صاحب خو داسې یو څوک و چې کله ما د فعالیت و بیا داسې سره کوم راوایستی دغه ته ټیک ټاک ته نو ده ما ته وویل چې دغه سړی د کار سړی ده د دې سړي نه به کار اخلو ما دا خو لاکه خبره ده که نه را میدان ته کله خیره سره هغه سړی کله را میدان ته چې د سړی رښتیا د کار سړی و سړی چې د سړي چې کله ما افکار و سړی دونه په وطن مین و دغونه په خپل ولس باندې مین و مال دا خلک د کار خلک دا خلک مال باید په دا خلکو ته الله به موږ په دوی په غېږ کې ځان وراچوو الله به دوی په خپله غېږ کې راشي تر څو د دې وطن په هکله باندې کار جنو نو دا ټول هغه ځوانان چې ما درته وښول دا ټول یو په دا رقم په دغه را سره یو ځای سوي دي نو زه ځکه باور په دې لرم چې دا هېڅ وخت هم نه ما دوی پرېږدي نه زه دوی پرېږدم بېشکه ولې دا انډیوالي دا وروري د خدای لپاره شروع شوی دا خدای د خدای او د وطن او دغه ولس او کوم انډیوالي چې د خدای لپاره هغه عبادت هغه عبادت دی او هغه هېڅ وخت له منځه نه ځي هېڅ وخت نه ځکه بې مقصده یې هغه کې جار دی هغه کې صمیمیت دي محبت دي اوس د موږ دغه یو هم یو بل ته مطلب نه سره هېڅ هم نه ورته دغه جانان چې و دا جانان د سربې په مړي کې له ما سره شناخته سو دا مې راودکی دا ده راوغوښتی
دا دروته له موږ سره کېناستی په هغه لایف کې نو الله پاک دې د قدر وکړي د ما او د نو لاغه جنه گفتار پیل مخکې خو ښه سره پیژندل یو بل خو گفتار به لاغه جنه پیل گفتار مهم ده او دغه جانان کوچای جانان خو بیا داسې وسي دا جانان شیرینه لګ ده د مالی دا شیرینه لګ وړي روغه اخره کې یو جکی به لاس را سره اړوي دا نو که اما شنا خو له وخت را سره وو ما لاس به را سره اړوي بس په یو پیخه کې را سره ودرېږي دلته غریب ور معرفي کړه نو دا ټول هغه خلک دا اوس ما درته معرفي کړو چې دا ټول د الله لپاره سره یو ځای هیڅ کوم شخصي مقصد نه کوم شخصي مده هیڅ نه په یو بل پورې لرو او نه یو بل نه کومه تمو توکل لرو دا هر څه چې یو بل ته وایو که هم کوو خلګي که بده کوو هغه بد مو خلګي چې هغه دوستي د خدای لپاره شروع شوی جار بشه ډیره مننه چې هغه لنډه خبره یادونه کوم د احمدي صاحب ټولې ملګرتیا چې جوړې شوې یا په مړی جوړې شوې دي او یا په زخمي جوړې شوې دي هغه هم د ولس لپاره او هغه زما او د احمدي صاحب چې کله لایفونه شروع شوه په ترکیه کې زمونږ د افغانانو جسدونه په واورو لاندې وه نو اول ځل هغه مسالې زه ډېر زیات سخت دردولی وم په دې خاطر باندې چې احمدي صاحب ویل چې دا باید د سفارت باید غم وخوري او هغوی خلکو داسې یو دلیل ویله چې هغه د ډیپلوماسۍ خلاف و زه د احمدي صاحب سره راجګ شوم او اول لایف زما و د ده نو هدف دا دی چې دا ملګرتیا ټوله د خلکو په خطر او حل شوه الحمدلله دا یو ځای کار کوم همداسې ایمیل وکړئ دا سفارت ته ولاړ ما ویډیو ورته جوړه کړه دا موضوع مال خو مقصد اډو کې را پیدا دوی په څیر افغانان زیات خدای دې تاسو ټولو په څیر افغانان زیات کړي ځکه موږ همیشه یو خبره بیا کوو چې اوس وخت کې داسې خلک نه پیدا کېږي چې رښتینې ډول خدمت وکړي بیا زیات دا خبره افغانانو کې ډېره مروج ده چې افغانانو کې هیڅوک هم نورو ته کار نه کوي یوازې خپل ځان ته خپل جیب ته خپل کور ته کار کوي نو د دې ملګرتیا قصه مو هم واورېدله او د دې منډه تونډه نه زه باوري یم چې د اروپا مسافر زما اوس تا فکر کوم چې بس انسټاګرام نه اصلي شروع شوی چې ما نمبر نه غوښتی چې یو چا سره غوښتل کاروبار وکړي سیستم همداسې وه هغه ځای نه شروع شوې بیا نور لایف باندې ما یو شی له تانم زه البته زه د مننې دغه نه ده چې خو ملي چې ما مخکې د عاجز صاحب چې کومه یادواري مخکې وکړه له موږ سره درېده داسې فکر وکړه چې تا ځان ته دی یو دغه وکړئ یو د نیکۍ قدم دی کېښوی ولې چې یو کار د الله او د انسانیت لپاره یې نو عاجز صاحب هغه کې که تا سره څوک ودرېږي تا له لایفونه مننه چې موږ د روغتي یو او د تا له ملاتړ نه مننه چې دا څه وخت مخکې ما یو تور ولګېده یا هغه تور په خاطر باندې بیا لایف راغلی ځکه تاسو د ولس خدمت کوئ موږ ستاسو خدمت کوو دا حق هغه د تا دغه څه د یېرېدلو هېڅ وخت نه دي ولې چې ته په دې برخه کې له موږ سره ته هم د ګروپ یو برخه وي ولې چې که ته نور دغه نه وې هغه د کله له موږ سره د میډیایي په دا زما مسلک ده او دا زما مسلک ده ډېره مننه احمد صاحب کور ودان د وصال ګټې مو تاوان کړی دی ملا په نیمه شپه اذان کړی دی او په ما چې مړ یې نو ژوندی څنګه یې په ما چې مړ یې بعضې وخت کې معشوقه سره که نه عاشق سیده ډېره ګرمه کې راځي که نه معشوقې ته وایي چې زه باندې مړ یم نو معشوقه ورته وایي چې په ما چې مړ یو نو ژوندی څنګه یې عجب تپوس رانه جانان کړی دی زه بېرته فرانس ته ورځم خو دا چېرته چې ورځم دا ټول ملګري همدلته ناست دي وروستیو کې ډېر یو څوک در باندې غږاو بسې تاسو به ډېر ښایسته ښایسته شعرونه بیا ترې واورئ وزیري صاحب ته ورځم وزیري صاحب نو داسې یو څوک دی چې سوشل میډیا کې ډېر ملګري ورسره پوره شناخت لري او په دې وروستیو وختونو کې د مسافرو لپاره د هغو مسافرو لپاره چې اړتیا وه پیسو ته یا کورنیو ته یا د هغوی زخمیو مړي ته نو له دې ګروپ سره یو ځای شوی دی او خپلې پوره هلې ځلې یې کړي دي تر اخره بریده پورې او دغه ګروپ ته لا قوت ورکړی دی در به کیسې هم واورو او دا به م راته شعر وایي وزیري صاحب سلامونه رښتیا دا اول خو دا د مور زوی کیسه م راته وکړه چې دا مور زوی کیسه څنګه ده ټولو ته وایي د مور زوی تقریبا ډېر خلک دې په ده پېژني اول خو د ټولو ته سلامونه ورسیږي تا ته تا لیدونکو ته الله دې خوشحاله لره مور زوی کیسه چې دا چې دي د مونږ خوږیاڼو کې چې دي زیاتره خلک دا لفظ استعمالوي د مور زوی زه چې په اول ځل ترکیه ته راتلم په 2015 کال کې نو د خوږیاڼو نه تر ښاره پورې په یوه ټکسي کې راوختم نو په هغې کې چې دا ډریور کم یو مخکې سیټ کې ورسره ناست وم دم ساتې به یې غږ وکړه مور زویه مور زویه مور زویه مور زویه هغه مې هماغه غوږو کې کېواته تر څو چې راغلم ترکیه ته ترکیه نه همداسې دې خوا رامسافر یو ځل بیا کور ته لاړم بیا راغلم نو د هغې نه راوروسته چې دی دا د مور زوی مې په د مونږه لفظ هم دی او په هغه کې مې کېوتي و نو
همیشه به مې چې ویډیوګانې کولې نو د مور زوی خلک د ډېر په وزیري پیژني که مور زوی باندې دې پیژني والله زیاتره مې د مور زوی باندې او پیژني تا ته وایم همداسې که نه ما ته ویم همداسې زیاتره چې دي بس چې د مور زوی وایي کله ټول کله خو بده نه ده لګېدلې چا درته ویلي؟ نه 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 اوسه پورې هیڅ کله په ما د خپلواکۍ جشنونه دې 2 ځایه ونمانځل پاریس ته هم تللی وې دلته بلجیم ته هم راغلی وې پاریس خو دې خپل ځای و تفاوت څه و والله که واقعیت درته وایم دواړو ځایونو کې افغانان وو او دواړو ځایونو کې خدای شته زه ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر د خپلو افغانانو سره هم ګډ ولمانځلو نو ډېر خوند یې وکړی د لرو لرو ځایونو نه چې دا کم میلمانه راغلي وو دلته خو چې دی بلجیم خو په دې لا خوندور شو چې احمدزی صاحب هم راغلی د حاجي صاحب سنګر سره د نورو سره خو مخکې ناشنا وم خو او کوچی ورور دغه نور دوستان چې ناست دي دغو ټولو سره چې اشنا شوم نو زه ډېر خوشحاله شوم نږدې نه مې ورسره وکاته اول ځل هم دی چې سره ګورو په میډیا کې هم یو بل پېژانده یو بل مو تعقیبول همیشه که حقیقت وي لارې م یو دي که نه مسیر هم یو دی خو څوک مسافرۍ ژوند دی څوک په یو ملک کې څوک په بل ملک کې او بس نن دغلته راټول شوي یو ډېر زیات خوشحاله یو لکه حاجي صاحب چې وي چې ننګرهار لکه جلال آباد کې چې هم زه هم همداسې احساس کوم چې د خپلو دوستانو افغانانو په منځ کې هم ډېر زیات خوشحاله یم زه شکر چې خوشحاله یې شعر ډالۍ اوه یو خوږه خاطره ووایه راته والله که واقعیت درته وایم خوږه خاطره خو دا به پوه شو چې په ژوند کې چې دي موږ په ژوند کې ترخې خاطرې ډېرې دي خوږې ډېرې کمې دي خو خوږه خاطره دا ده چې په خپل ژوندانه مې د ورونو ودونه ولیده ګډا دې م ده زده نو دا والله ګډا خو مې نه ده اتڼ دې م نه ده کور نه لري او پوه شو که نه ګډا هم زه ده خو کور نه لري چې د تا واده شو که نه انشاءالله دې وکړه له خیره سره نو بیا به دې څه وایې حتما هو انشاءالله په خیر ورسره وایه دا خوله دې برکت کې داسې برکت پرې راسي مهربانه پاچا دا د ښه خاطره وه چې د ورونو ودونه دې په خیر والله په وسول خپل ژوندانه مې دغه د ورونو ودونه ولید زړه کې مې ارمان و که نه نو واقعیت خبرې خو ترخه خاطره دا وه چې مور مې ژوندی نه وه مور مې نشته پکې پوه شو نو په دې سړی بیرته هغه کېږي خو زه خیر ژوند دی تېرېږي ټول بس روان یو د دې دنیا یوه ورځ نه یوه ورځ به ځو ارمانونه نیمګړي دي همیشه نیمګړي پاتې خدای دې ارمانونه پوره کړه مننه ډېره مننه خوشحال صاحب کور ودان په خیر راسئ هر کله راوله نړۍ مننه خدای دې ښه لره نوی نه غواړم هسې ترنم وکړم وبخښه چارج پکې نشته د مور یو لنډ بیت ویم سخت خوند یې راکړی دی زما یو ملګری و نو هغه ماته زنګ ووهلو چې یو اعلان راته ولیکه نو ما چې کله دا میسیج وکړ ویل چې مور مې مړه د اعلان راته ولیکه او دا نیګیټیو ملګری و اسناد یې نه لرل ته پوهېږې په دې باندې ماته کم بیت ډېر راپیدا و سخت یې جړولی یم 2 ورځې بیخي داسې وم چې په یو بد حالت کې وم هغه یو بیت دی چې داسې ورځ خو د خدای نه راولي مورې دا قیامت خو د خدای نه راولي مورې داسې ورځ خو د خدای نه راولي مورې چې ته مړه یې او زه نه یم مسافر یم نو سخت یې ځورولی یم نو اوس وزیري صاحب چې دا د مور دغه ویلې جل وهلی نو هغې دې بیت بیخي زیات ځورولی یم یعنې څه درته ووایم خدای دې مه ځوروه هېڅ مسافر دې نه ځوروي مورې دعا کوه یوازې یم مسافرۍ مې زندګي وخوړه له تا نه لرې له بچو نه لرې دې تنهایۍ مې زندګي وخوړله انګلستان ته ورځو یو داسې خوږ هلک یو داسې شیرین هلک یو داسې هلک چې هر څوک یې غواړي شعرونه یې واوري هر څوک غواړي ورسره کیني او همیشه چې ملګرو سره یو ځای کېږي یا کیني نو لومړۍ غوښتنه یې همدا وي چې باید موږ ته شعر وایي دی نو کوچی دی چې تاسې ټول یې پېژنئ دومره شیرین هلک دی چې له شعرونه یې تاسې اندازه کولی شئ اول خو په خیرونه لونګ د مبارک څه زه دا به داسې صحیح ده ډېره زیاته مننه حاجي صاحب درته ښه تحفه درکړې ده زما ګرانو افغانانو ته خدای دې جوړ روغ او د عزت په جامو کې پټ یاست یقین په رب وکړئ زه خو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم هغه اشخاص سره ناست یم چې زما هیله او ارمان و چې دغو سره ووینم کوږه ورور سره مشر سره تاسو سره وزیري ورور سره حاجي صاحب محترم سره حاجي صاحب امین ورور سره سردار ورور سره جان احمدزي محترم سره همداسې ټول ملګري اول خو ټولو ته 115 کلیزې مبارکي وایم په ډېره خوشحالۍ سره نو د بلجیم میشتو افغانانو نه ډېر زیاته مننه دومره قدر او احترام چې موږ ته راکړه هېڅکله نه هېرېدونکی تاسو هم همیشه هلته راشئ په خیر سره تاسو اوبه خطرناکې دي چې یو هدف ته ځان رسوي خطر نه خو به تېرېږي دا خو دا دوستان په تمه دي ځانه خواږه خواږه شعرونه واوري زه به دغه ورته ووایم چې پښتون پوښتنه د پښتون نه په پښتو کې وکړه پښتون پوښتنه د پښتون نه په پښتو کې وکړه
وایه پښتونه تا د زړه مینه د چا سره ده او پښتون ته جواب ورکړو په پښتو ژبه کې که ته پښتون یې زما ټوله مینه واه 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 یو بل ځای کې شاعر وایي که نه چې پښتو هغه پښتو ده چې پختۍ دې پکې ماتې شي پښتو هغه پښتو ده چې پختۍ دې پکې ماتې شي جنګ خو هغه جنګ دی چې څپلۍ دې پکې پاتې شي ډېر ښکلی اورو شعر اورو ټولو ته په ډېر درنښت سره او هیله لرم چې زړه په غوږو را سره مینه واورئ مینه اورو ډز که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي شکه بیا ووایه ډز که په ده که په هغه که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي او نه په سلګو کېږي اشنا نه په ژړا کېږي نه په سلګو کېږي اشنا نه په ژړا کېږي ژوند چې بې یاره شي نو صرف په سودا کېږي او ما سره دا خبره څوک منې لاس اوچت کړئ ما سره دا خبره څوک منې لاس اوچت کړئ زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي او د زړه زخمونه مې د شونډو ټکورونه غواړي د زړه زخمونه مې د شونډو ټکورونه غواړي نه په دارو کېږي اشنا نه په ژړا کېږي تسلي مه راکوه لرې دروغجنه یاره تسلي مه راکوه تسلي مه راکوه لرې دروغجنه یاره په مونږ چې څه کېږي نو دا ستا په رضا کېږي او یو ته خو نه یې چې په خوله به درته لاس کېږدم یو ته خو نه یې خو نه یې چې په خوله به درته لاس کېږدم په ما عجز پورې د هر سړي خندا زبردست زبردست یو دوه درې بیتونه نور هم ووایه بس بیا چې دغه یو شعر ده چې په احساس مې لیکلی چې دا چې نن ښکل کړمه جانان په دواړو سترګو ځکه منم احسان په دواړو سترګو او ما ویل چې ستا شم اشنا ته به زما شي که نه راته ویل چې قربان په دواړو سترګو او ته څنګه لاندې کړه لیلا بنګړي دې نه ماتېږي ته څنګه لاندې کړه لیلا بنګړي دې نه ماتېږي بس زه منم که نه تاوان په دواړو سترګو او چې محبت پکې روا وي مینه هم روا وي چې محبت پکې روا وي مینه هم روا وي ما ته قبول دی دا ایمان په دواړو سترګو ګل دې په لویه لار کې راکړو خو چې څه به کېږي ګل دې په لویه لار کې راکړو خو چې څه به کېږي رقیب کتل راته حیران په دواړو سترګو جانان دې راوستو ریباره د انعام قابلې جانان دې راوستو ریباره د انعام قابلې خو زه مننه یو جهان په دواړو سترګو اخري کې دغه یو شعر ته وایم چې اکثره وخت مې ډېر د احساس شور ته بیایي چې فرشته نه ده پیری نه دی انسان دی یو سړی دی لکه خدای را باندې ګران دی فرشته نه دی پیری نه دی انسان دی یو سړی دی لکه خدای را باندې ګران دی او محبت د کتابونو خرڅول دي مطلب ګټه پکې نشته تش تاوان دی او د دنیا پر مخ دا درې څیزه خواږه دي حاجي صاحب د دنیا پر مخ دا درې څیزه خواږه دي یو وطن دا بل مور دا بل جانان دی زبردست ښه زما څه کار و چې بیا مې ستا تصویر راخیسته زما څه کار و چې بیا مې ستا تصویر راخیسته ښه زما څه کار اوس خوب به ټوله شپه نه راځي او کله ناکله په ځان وکړمه ګمان د شاعر کله ناکله په ناحقه هم غوسه نه راځي له ډېرو قدرمنو معززو ملګرو مشرانو نه ډېره مننه چې دغه نیمه شپه یې ما ته وخت راکه او ما د څو شیبو لپاره ورسره بنډار وکړه انشاءالله چې دغه ټول بنډار به تاسې اورېدلی وي او له ډېرو هغو خبرو چې تاسې په تمه وئ چې واورئ هغه به مو هم اورېدلی وي انشاءالله تر بیا او بلې خپرونې تاسو ټول په پاک او بخښونکي الله تعالی سپارم ښاد او بریالي اوسئ ښه وختونه ولرئ د الله په امان